السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دوستانو، الله دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د دا مهاله به مو ژوند ښه په خیر تېر کړی وي. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ د خپل جیمیل اکاونټ جوړ کړئ، یعنې د خپل جیمیل آی ډي جوړه کړئ. نو دوستانو، جیمیل اکاونټ چې دی دا خو ډېرو شیانو ته کار کوي. تاسو ته هم پته ده چې په جیمیل باندې پلی سټور چلیږي، یوټیوب چلیږي، ډېر داسې شیان چې دی هغه د جیمیل څخه کار اخلي. حالانکه چې موږ جیمیل سم زده کړو، په ګرده طریقو یې ځانونه خبر کړو. په جیمیل کې نمبرونه هم موږ د کلو دپاره د ځانه سره ساتلی سو، دغسې ویډیوګانې ساتلی سو. نو ډېر جیمیل چې دی د موبایل لپاره یو ډېر خوندور شی دی. نو دوستانو، په نن ویډیو کې تاسو ته مکمل طریقه درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ خپل جیمیل آی ډي جوړه کړئ، یعنې د پلی سټور آی ډي جوړه کړئ. نو دا طریقه تاسو خامخا زده کړئ. دا که چېرې ستاسو موبایل یو وخت سافټویر کوي او یا درڅخه ورک سي، یا مطلب تاسو نوی موبایل واخلئ، نو تاسو چې بل موبایل واخلئ نو هېچا ته به هم ضرورت نه لري، په خپله به خپل پلی سټور آی ډي جوړوی سئ. نو راځئ دوستانو چې په ویډیو پیل وکړو. ټول در مخه به تاسو راسئ، پلی سټور به کولاو کړئ. که پلی سټور نه وي جیمیل کولاو کړئ، خو جیمیل اسانه شی دی او هر دوست معلوم دی. نو راځه دوستانو، زه تاسو ته په پلی سټور کې طریقه درښیم. دا پلی سټور دی په هر موبایل چې دا به کولاو کړئ. چې کله مو دا کولاو کړو، رابسئ په دا سر کې، ګورئ دا خو زما سره جوړ دی، خو که ستا سره نه وي جوړ، نو ګورئ دوستانو زه راځم په دغه سر به دلته کلیک کوم. چې دلته مو کلیک وکړو، بیا به راسئ دلته به په دغه جیمیل پسې کلیک پسې وکړئ. دلته مو کلیک پسې وکړو، لږ به ښکته راسئ دوستانو. دا ګوره دوستانو، په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ. نو چې کله مو په دې کلیک وکړو، دلته به لږ انتظار موږ څخه غواړي، موږ ته به اوس سرچینګ راواړوي چې موږ نوې آی ډي جوړه کړو. دا دی دوستانو، موږ ته یې سرچینګ شروع کړل. زه خپل موبایل لاکر چې دی هغه خلاص کړم. نو ما پین لاکر لګولی و، هغه دې خلاص شو او دلته به اوس موږ ته جیمیل نوم غواړي. دلته په هر موبایل کې به تاسو لږ انتظار ورته کوئ. نو رابسئ دوستانو، چې کله داسې صفحه تاسو ته راغله، تاسو به راسئ په دغه به کلیک وکړئ. دا ګورئ دوستانو، په دې چې مو کلیک وکړو، نو اوس به موږ ته دوه اپشنونه راکړي. دوستانو رابسئ په دغه اول اپشن به کلیک وکړئ. ښه، په دې چې مو کلیک وکړو، دلته به لږ انتظار ورته وکړو او دلته به نوم ورکړو. ښه، زه راځم دلته نوم ورکوم. دلته به بیا په اوله خانه کې به تاسو نوم ورکړئ، په دویم خانه کې تاسو خان ورته لیکئ، یا ستاسو شبکه هر څه چې دی هغه تاسو ورته لیکئ. بیا به راځئ دوستانو، دلته په نیکسټ بټن په دې کلیک کوئ. نو ما دې په نیکسټ کلیک وکړو. اوس به دوستانو موږ ته زموږ د پیدایش عمر، یعنې تاریخ غواړي. نو دلته به راسئ، میاشت ورته انتخاب کړئ، دلته به ورځ ورته انتخاب کړئ، دلته به کال ورته انتخاب کړئ، او دلته به تاسو دا غواړي چې تاسو نر یاست که ښځه. نو زه راځم اول میاشت ورته انتخابوم. هره میاشت چې لازمي نه ده چې تاسو به خامخا هغه ورته انتخابوئ چې تاسو په کومه ورځ پیدا شوي یاست، یعنې په کومه میاشت. نو دلته به هر څو ورځې چې تاسو ولیکلې هغه صحیح دي. زه راځم دلته 14 یا 11 12 پکې لیکم. ما 11 ولیکل، دلته زه پوره 2000 لیکم. نو دلته به راسئ دوستانو، په دا دوه اپشن به انتخاب کړئ. ښه، نو دا دوه اپشن به انتخاب کړو، رابسئ دلته په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. نو دغه سیټینګ هم ختم شو. اوس موږ ته ګوره دا دوه دغه چې دی هغه جوړ راکړي دي، او دریم موږ په خپله جوړوی سو. که چېرې تاسو غواړئ چې دا خو زما څه هېرېږي، دا یوزر نیم دی، نو تاسو په دا دریم اپشن کلیک کوئ او په خپله خوښه دلته دغه ورکوئ، یوزر نیم ورکوئ. نو راځئ دلته دوستانو په نیکسټ باندې زه اوس کلیک کوم. اول یو زما خوښ دی، نو زه په نیکسټ باندې کلیک کوم. نو دلته به پاسورډ ورکړئ. دوستانو 8 عدده پاسورډ درڅخه غواړي، نو تاسو چې هر پاسورډ ورکوئ. نو دا دې ما پاسورډ ورکړو، زه اوس بیا په نیکسټ باندې کلیک کوم. نو دلته چې مو په نیکسټ باندې کلیک وکړو، دلته اوس موږ څخه فون نمبر غواړي. نو ګورئ دوستانو، دلته فون نمبر غواړي، نو زه خپل فون نمبر ورکوم. نو دوستانو دا دې ما نمبر ورکړئ. دلته بیا تاسو راسئ په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. نو چې کله مو په نیکسټ کلیک وکړو، اوس به دلته زموږ سره سرچینګ روان شي. اوس دغه نمبر ته 6 عدده کوډ راځي. نو دغه کوډ به اوس موږ دلته ور واچوو. نو دا نمبر ته به اوس کوډ راسي، دا کوډ به موږ دلته ور واچوو. نو دا دی دوستانو، تاسو کتلی شئ چې ما کوډ ورکړو. اوس ګورو چې دا څه چم کوي. نو زه به دا نیکسټ کړمه. نو دا د ما نیکسټ بټن پر وولو. نو دا د زموږ سره جیمیل اکاونټ چې دی بالکل تیار سو. دلته به بیا تاسو دغسې دا به داسې لوړ کش کړي، یعنې دا به کښته داسې راسئ. نو دا به بیا په یس باندې کلیک وکړئ، YesLMAIN. نو په دې به کلیک پسې وکړئ. ښه،
په دې چې کلیک وکړئ اوس دلته دا د زموږ جیمیل اکاونټ چې دی هغه بالکل تیار سو. نو تاسو به راسئ په دغه نیکسټ به کلیک وکړئ. نو چې کله بیا په نیکسټ کلیک وکړو دلته بیا لږ انتظار ورته وکړئ. دا به داسې لوړ کش کې اخري اپشن دی. نو دلته به بیا راسئ دغه شین لاین چې دی نو دلته به دا ایګرې پر ووهئ. نو دوستانو دلته به ایګرې چې موږ کله کلیک وکړو نو بالکل زموږ سره خپل جیمیل اکاونټ چې دی تیار سو. که چیرې کوم ملګری غواړي ځان ته یوټیوب چینل جوړ کړي نو هغه هم په جیمیل باندې جوړیږي. هغه جیمیل چې سپورټ ستاسو په یاد وي سرنیم بیا ستاسو نو دا جیمیل جوړول هېڅکله ستاسو پاسورډ نه هېرېږي. نو بیا به انشاءالله تاسو هر وخت د هغه جیمیل چې دی په بل موبایل کې خلاصولی سئ. نو دوستانو تاسو کتلی سئ چې زموږ سره د موبایل سکرین چې دی هغه تور سو د دې دپاره چې ستاسو جیمیل اکاونټ چې دی هغه بالکل تیار سو. نو دا دی سرچینګ روان سو. نو ګورئ دوستانو اوس زموږ سره خپل جیمیل اکاونټ بالکل تیار سوی وي. زه تاسو ته ګرد درښکاره کوم. نو په دغه طریقه تاسو خپل اورجینل جیمیل اکاونټ جوړوی سئ. نو دوستانو اوس د ویډیو څخه هدف دا و چې تاسو هر ورور اوس په خپل موبایل کې په خپله جیمیل اکاونټ چې دی جوړولی سئ پلی سټور آی ډي جوړولی سئ. زما خو تل کوشش دا وي چې زه خپلو پښتنو وروڼو ته زده کړه یو کار یو زده کړه ور وښیم چې هغه هره زده کړه وي. نو زما نور په وس نه دی پوره دا هم زده کړه ده د موبایل. نو دوستانو اوس زه راځم تاسو ته هغه درښکاره کوم. نو زه رالم پلی سټور مې کولاو کړو. زه راځم تاسو ته اوس هغه آی ډي درښکاره کوم. نو هغه آی ډي ما بیرته دا د بالکل هغه آی ډي دا د جوړه سوې ده. اوس زه خپل پلی سټور به تاسو در مخه په هغه باندې زه کولاو کړم. ښه اوس ګورئ دوستانو نو دا دی زموږ سره په بله جیمیل آی ډي باندې څنګه سو جیمیل اکاونټ پلی سټور آی ډي کولاو سو. نو دلته په ایس کلیک وکړئ. اوس دا بل اکاونټ دی هغه نه دی. نو دا دی دوستانو بالکل تیار سو. که مو چیرې ویډیو لږ هم خوښه سوې وي ویډیو درسره لایک کړئ او د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. ما ته اجازت راکړئ د نورو ویډیوګانو پورې وسلام الله.